فينا المقال قد اقتنى في مدحنا كل اليقين صغنا بنا يعلو. په کورونو کې ټلیفونان ښځو ته ورکول شوي دي. دی دومره کمزوری دی چې د خپلې ښځې د خپلې لور د خپلې خور ټلیفون نه تعقیبوي چې چا ته زنګ په وایه د چا سره ته خبرې پکوي. د ښځې د ټلیفون ضرورت خو یا د خاوند سره خبره ده و بس خلاص، یا به یو سخت ضرورت پیښیږي وخت خپل مور یا د ورور سره به خبره کوي، نور د دې څه ضرورت شته. خو زموږ دا بل رقم روانه ده. علیحده د ښځو په نامه باندې پروګرامونه جوړېږي، د ښځو د حقوقو په نامه باندې پروګرامونه جوړېږي. زه یو سوال پیښوم، هغه دا دی چې د ښځو په حق باندې الله ښه پوهېږي که کفار؟ تاسو به صلاح وکړئ. د ښځو حق چې قرآن راخیستی دی هغه بهتر دی که د کفارو چې راخیستی دی؟ د ښځو حقوق چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي هغه ښه دي که د کفارو؟ ښځو ته حقوق دین اسلام ورکړي دي که کفارو ورکړي؟ کم بهتر دی؟ خو د اسلام ده. نور کم په وس نه پره که اسلامي راډیو نشي پاورېدلی، دا راډیو خو نو بالا د کور وباس هغه اسلامي خپرونې نه پاوري. موږ په کورو کې د ښځو د ساتیري دپاره راډیو ورته پیدا کو تر څو دا ناسته وي که خامک که یم سروز ورته چالاني. افسوس که اشپزي که یم سروز ورته چالان، که جارو وی هم سروز ورته چالان. د خپلو اولادونو ته ذمهوار یې، ته راعي او چوپان یې د خپل کور. پر بیا بانکه دې په وس نه ده په خپل کور کې خو اسلام دعوت وکړه. دا ستا یو فریضه ده چې خپل زوی، خپله لور، خپله ښځه، خپله مږور، خپله ورېندار، خپله خور ته به اسلام ته را دعوت دی. موږ دومره کمزوري یو چې کفارو خپل اعمال په موږ باندې دعوت کوي. زما په ژبه او ستا په ژبه باندې دی خلک ورته را دعوت کوي چې په کفارو باندې خو خپل اسلام موږ نه کړی نشر، هغه خو نسو کولی، منځ ته مو نه وروستی. دومره قدر خو به کولی سو چې د دې اعمال خو لرې کړو، د دې دعوت ته خو غوږ نه ونیسو. صغنا بنا يعلو البنا من هدي خير المرسلين ونخط